یا هغه بل چې دغه چوف چې کوي هغه دغه چې ورسره هغه نوی فلم دا راوتی دی چې یو کس لسو کسانو نیولی نو کیدی شي دا زنانه ته دا ووایي چې دې پیر صاحب له موږ هم او دې لګیا دی د بادرنګ د کټ کولو ما هغه بیان واورېدو ما چې دې کې څه نو خلاصه د هغه بیان دا و چې ډېر خلک د بادرنګ په کټ کولو نه پوهېږي په جده کې ناست دی پروګرام د کراچۍ نه دی مسلم خاصي چې ستا مسله څه ده زما مسله دا دی چې زما کار نه لګي ښه نو ته داسې کار وکړې چې ته یو څادر راواله چې هغه 2 میټره روا مې غسته اوس دا راټول کړه دا پې ووایه او پې ووایي بیا دې دې ځینې لګیا څه وایي دا شونډې رپوي بیا وایي کولاوي کړه اوس څومره دی اوس 1 میټر دی اوس وی هغه څادر 1 میټر دی یا گیم دی او یا پیریانو او شیطانان استعمالي جادو کوي لګیا دي خو عقیده خو یې خرابه کړې ښه یا هغه بل چې دغه چوف چې کوي هغه دغه چې ورسره هغه تسبیح هغه اوس نوی سیسټم شروع کړی راغلی دی ته بیا د واپس راتلو نه خبر هم دی تلیم دی راغلی دی زه ګورم ویډیوګانې زه ګورم د هغه اوس نوی فلم دا راوتی دی چې یو کس لسو کسانو نیولی لسو کسانو او چغې وایي خو هغه چغې هم جعلي صحیح پیریان چې په سړي راشي که دله صحیح سړی بوه غواړي او دی ورته لرې نه دا چل کړي لکه پیری راکاږي دا او اخره کې سړی بس سترګې چې کولاو که او زر د ده لاس کول کړي د نوی فلم پکې راوتی فلم یې نوی دی خو فلم یې فلاپ دی چلیږي نه او که چلیږي هم د دغه خلکو باندې چلیږي دا چې کوم چې دنه ګیر چاپېره تیار خو عقیده خرابوي که نه خرابوي کمزورو عقیدو ولې چې ورته کښېني یو ستا په کور کې د چینل لګولی او دا یار پرې راغی او زنانه ورته ناستې دي څه خیال زنانو علم خو کم وي که نه نو کیدی شي دا زنانه ته دا ووایي چې دې پیر صاحب له موږ هم بوځي ځکه چې زموږ هم په هغه پلانۍ باندې پیریان راځي په زنانو باندې خو پیریان ډېر دي موږ ول هم بوځي ډېر احتیاط کوي دا چینلې مینلې او دا هر څه کته دې له ځان لرې ساتي یا لکه دغه چینل چې دی مدني چینل مدني نوم یې ورسوی خو د خلکو دوکه کولو لپاره هغه پکې عطاري صاحب پکې ناست هغه خبرې کوي که نه چې سړی چې ده ته څه ووایي د خلکو عقیدې خرابوي یو ورځ ته یو کس ته پوښتنه کوي تا علم کړی دی ما ټکه علم نه دی کړی یعنې زه حیران یم د خپل ملک والو ته او دغه علاقې والو ته یو داسې سړی د ده لقب څه تاسو ته پته شته د څه لقب دی امام اهل السنت والجماعت او دا لقب په دې امت کې د امام احمد بن حنبل دی ګوره خو زموږ په پاکستان کې عطاري صاحب ته میلاو شوی دی ناکس ورته وایي چې تاسو علم ما علم نه دی کړی ما به وایي لارې کوڅې صفا کوئ دا زما دغه کار مې وکړ او بیا وایي دې طرف ته رالم الله پکې وایي مخکې کړم الله نه یې مخکې کړی الله ته به کفر کې او په شرک کې مخکې کوي او په غلطو عقیدو کې دا چې ته مخامخ نه شو هغوی مخکې کړی لکه چې هغوی دې ته نه ګوري چې دې څه وایي او څه نه وایي بس پراته دي ورته او دې یوه ډکه وسله ویلي او بله ډکه وسله ویلي نوی بیان نوی بیان څه دی د بادرنګ د کټ کولو طریقه او په لکه ووته داسې زموږ اواز موږ شي دومره قیمتي خبرې وکړو د قرآن او حدیث دلایل باید اخره کې راته لنډ دا ووایو دا وایي دی او دی لګیا دی د بادرنګ د کټ کولو ما هغه بیان واورېدو ما چې دې کې څه نو خلاصه د هغه بیان دا و چې ډېر خلک د بادرنګ په کټ کولو نه پوهېږي وایي بادرنګ چې کټ کې د دې نه به دا پټ
نه لرې کوي وایي ډېر ناپوهه ترې دا پټ بره لرې کوي لیکن وایي دا خو شین رنګ د ګنبد رنګ دی د پیغمبر اسلام د روضې رنګ ورپاسې چې کوم ګنبد دی هغه شین دی ته د بادرنګ نه دې پټ لرې کو بل بیان بیا راغی د کیلې د ایښودو طریقه ته اورېدلی ته دې فایده یې هغه بیان هم ما واورېد نو ډېر خلک په دې نه پوهېږي چې دا کیله به څنګه ږدي نو ډېر خلک وله مخ چې دی هغه قبلې ته داړي داسې خبرې یعنې اوس به مونږ ګورو چې دا کیلې ږدي دا قبلې ته وله مخ که شی شوه که څه شو